اوس په دغه ټولو ځمکو باندې د کوکنارو پر ځای غنم کرل شوي او بزګران یې وایي چې له خپل دغه کړي کښت څخه ډیر خوشحاله دي. کندهار په افغانستان کې تر هلمند وروسته د کوکنارو تر ټولو لوی تولیدونکی ولایت و او په زیاتره ځمکو به یې کوکنار کرل کېدل. خو د سرپرست حکومت له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیز څخه وروسته اوس د دې ولایت ډیری بزګرانو په خپلو ځمکو باندې غنم او نور کرنیز محصولات کرلي دي. پخوا مو ډېر کوکنار کرل، تریاک هغه مو کرل. اوس چې معنا غنم کرو ډېر، معنا غنم چې رومۍ دي دا سوزبر کرو ورسره نه دی، بل شی مو اوس نه دي کرلی. د دې څه موږ معنا ډېر خوشحاله یو. د غنمو څه چې خپل کښت مو دی معنا د دا ځګې غنم هر څه د بل ځګې څه موږ ضرورت نه لرو چې راوړو، اوس د دې کرل کېږي غنم. له لغا چې نږدې 20 کاله یې په خپلو دغو ځمکو کوکنار وکرل وایي چې د کوکنارو ښه بدیل په کندهار کې غنم او زیره ده چې ګټه یې هم نسبتا ښه او ډیره ده. دا مځکه دغه غنم په کرو دمخه مو دغه کوله، تریاک مو په کرل، اوس غنم په کرل. ونه باره غنم ارزانه کېږي چې اوس غنم سي غنم ارزانه کېږي، مسلمانان باندې غنم ډېرېږي. تریاک خو مازیله مردار کښت دی، نه پیدا نه کوي. نو پخوا چې موږ کرله ډېر مو تریاک کرل، غنم نه وه. اوس 6 کال خو نه تریاک باندې ګرده غنمان یا کاله کېده، زیره ده، زیره مو ډېره کرلې ده. بیخي ډېر خوشحالي بالا دغه بچي ده چې د تریاک بند سول، دا نشي ټوکې بندې سولې بالا ته، دغه ډېره ښه خبره ده. د دغه بزګرانو په خبره چې حکومت دې ورسره د اصلاح شویو تخمونو، سرې او نورو برخو کې مرستې او همکارۍ وکړي. بس ډېر خوشحاله یو، ډېر ده. او دا غوښتنه مو ده چې د حکومت باید چې د کښتوالاو د بزګرانو د دې سره باید چې څه همکاري وکړي. پخوا مو دلته موږ کوکنار کرل، اوس چې اوس موږ د غنم کرلي چې د خپله کښت څخه اوس ډېر خوشحاله یو. خو ډېر ښه بدیل کېدلی سي او د خپله کښت څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې اوس مو د غنم کرلي چې د حکومت څخه دا غوښتنه چې د غنمو دپاره باید یو ښه بازار پیدا کړي. ورته مهال بیا د کندهار ولایت مقام له CMG سره د یو شمېر ویډیوګانو په شریکولو سره وایي چې د کوکنارو پر کښت تر بندیز وروسته یې ډیری هغه ځمکې چې سږ کال هم پکې کوکنار کرل شوي و له منځه وړې او په دې برخه کې عملیات لا هم روان دي. په دغه عملیاتو کې تر زر زیاته جریبه هغه ځمکه چې دغه فرمان د څه وروسته کرل سوې وه یا پاته وله، هغه یې ټول له منځه یوړله. تقریبا د زر په شاوخوا کې جریبه ځمکه چې کوکنارو او دغه رقم بنګې ورسره وې له منځه وړل سوي دي. همداراز په ګڼو ولسوالیو کې اوس هم عملیاتونه روان دي، ورځ په ورځ باندې موږ د رسنیو سره شریکوو. د کندهار د والي ویاند حاجي زید وایي چې له ټولو باغ لرونکو او بزګرانو سره دوی مرستې کولو ته چمتو دي او تر اوس مهاله یې هم په ګڼو برخو کې له دوی سره مرستې کړي دي. د باغوانانو همداراز هلته د فصلونو والا په اړه باندې د زراعت ریاست په چوکاټ کې هغوی ته د میاشتې همداراز د کال خپل هغه تخمونه او کودونه ورکول کېږي چې 6 کال هم زیات تخمونه او کودونه موږ پر باغوانانو وویشله. همداراز په راتلونکي هم اسلامي امارت پلان لري، ځکه کندهار هغه ولایت دی چې ټول 80% پر زراعت ولاړه ده، نو د زراعت په بخش کې تر هر څه زیات توجه ده، هم به انشاءالله توجه کوي. واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو سره سم په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښت، پلور او هر ډول استعمال باندې بندیز ولګېد او سرپرست حکومت ژمنه وکړه چې د بدیل کښت لپاره به له بزګرانو سره مرستې وکړي. احسان الله کریمي، CMG کندهار.